بدن مې دردېدلی دی د جنگ په خک کې نه یم، زړګی مې سوځېدلی دی د جنگ په خک کې نه یم، او د جنگ نه چې خبر نه دي د جنگ چغې دې پرېږدي، د جنگ نه چې خبر نه دي د جنگ چغې دې پرېږدي، موران وطن لیدلی دی د جنگ په خک کې نه یم. دردمن مومند صاحب په د دوو شعرونو باندې خپل پروګرام آغاز کومه. زه یم ستاسو ادبي ملګری امیر سهیل. خپرونه د وزیرستان سټار. امید ساتم چې ښه به وي، خوشحاله به وي، د خط په جامو کې به وي. قدرمنو زموږ کوشش دا دی چې موږ د وزیرستان ورکللونه کوم چې په تورو شپو کې پراته دي هغې تاسو ته په رڼا باندې راوړو او ستاسو سره مخاطب کوو. نو په دغه لړ کې موږ نن راغلي یو مخلص صاحب خواله، هغې نه بشرونه هم اورو، غزلې بتې هم اورو. خو هغې نه مخکې زه د سوشل میډیا ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه ادا کوم د مسافرو وروڼو سپیشل چې هغې زموږ پیله مرکه په دومره ګڼ تعداد سره وکتله، موږ ته لایک راکړو، شیر یې وکړو، هغې ډېره زیاته مننه ادا کوم. نو قدرمنو موږ نن راغلي یو مخلص صاحب خواله، هغې نه بشرونه هم اورو. مخلص صاحب ستړي مه شئ، ډېره مننه تاسو موږ ته وزیرستان سټار پاڼه کې دومره وخت راکړو. د وخت راکولو مې یو جهان مننه. امیر سهیل صاحب ستاسو د خپرونې کتونکو او لیدونکو ډېره مننه کوم، او ستاسو هم ډېره مننه کوم چې تکلیف مې وګالو او دلته راغلی، هر کله یې درته وایم ډېره مننه کوم. مننه مخلص صاحب. لږ زموږ د کتونکو سره که وزیرستان سټار پاڼه کې خپل ځان معرفت وکړې مختصر شانتې، نو ډېره ښه به وي. زما خپل نوم فاید حسین دی او په ادبي دنیا کې په مخلص پېژندګلو لرم. د شمالي وزیرستان میرلي اوسېدونکی یم او د هرمز کلي سره تعلق لرم. بس دا زما پېژندګلو ده. سمه. مخلص صاحب ژوند مو څنګه روان دی؟ ژوند د امن او د خوشحالۍ نوم دی او د الله شکر دی، ژوند ډېر په مزو روان دی. پښتو ادب دپاره دې څه کار کړی دی؟ څه داسې ټولنې دي چې په هغې کې تا نستې کړې وي؟ ټولنې ټولې زموږ خپلې ټولنې دي، خو د شمالي وزیرستان توچي ادبي ټولنه دا زموږ خپله ټولنه ده. میرانشاه وحدت رڼا ادبي ټولنه دا هم زموږ خپله ټولنه ده. په دې ټولنې سره کینو او زو ورځو ناستۍ ورسره لرو. سمه ده. تاسو د شاعرۍ د فیلډ ته څنګه راغلي؟ څه داسې وجوهات وو چې تاسو د دې مخې ته راغلي او تاسو د شاعرۍ سټارټ مې کله نه اخیستی؟ یاره شاعرۍ آغاز خو ما د وړکوالي نه دا ډېر زیات شوق و او د شاعرانو کتابونه مې لوستل او د شاعرانو سره به کېناستم پاڅېدم. خو بیا په 2007-2008 کې باقاعده ما د غزل آغاز کړی دی او دغه سفر روان دی. سمه ده. مخکې د څه خیال دی شاعري دغسې برقراره ساتي؟ انشاءالله چې ژوند باقي وي اوس هم شوق هغې نه زیات سیوا شوی دی او شاعري به کوو او د حالاتو مطابق شاعري به کوو انشاءالله. مخلص صاحب زیاتره تر پښتونې وشولې او مینوال زموږ په تمه دي ستاسو شعرونو ته، ستاسو غزلو ته، نو څه دی داسې نوي راوړي دي چې تاسو موږ سره نه شیر کړي؟ یاره څه شعرونه به درته وایم، یو غزل به در سره شریک کړم چې معلوم دی چا د وینو په چاړه لاسونه ایښي. معلوم دی چا د وینو په چاړه لاسونه ایښي، خو څه وکړو حالاتو مې په خوله لاسونه ایښي. او زه ډېر وینم لښکر کې چې نرۍ وهي د امن، زه ډېر وینم لښکر کې چې نرۍ وهي د امن، یو څو دي چې په خولې د تیاره لاسونه ایښي. مننه. غزل ده چې اورونه دې د صبر د سینې نه را بهر کا، اورونه دې د صبر د سینې نه را بهر کا، د کام پر شاعره څه د خولې نه را بهر کا. مننه. او خبره لږ په حال د دردېدلي ولس وکړه، خبره لږ په حال د دردېدلي ولس وکړه، الفاظ د خپل د حسن د پنجرې نه را بهر کړه. او نغمې کړه زمزمې د بې ضمیرو په وطن کې، نغمې کړه زمزمې د بې ضمیرو په وطن کې، څو کسه د ژوندیو حاضرې نه را بهر کړه. او د حق خبره ښه ښکاره په نه را باندې وکړه، د حق خبره ښه ښکاره په نه را باندې وکړه، دا خلک د وختونو د تیارې نه را بهر کړه. نغمې کړه زمزمې د بې ضمیرو په وطن کې، څو کسه د ژوندیو حاضرې نه را بهر کړه. د حق خبره ښه ښکاره په نه را باندې وکړه، دا خلک د وختونو د تیارې نه را بهر کړه. او په منځ کې د ازغیو کړه ګزران د ګل په شان دی. امیر سهیله په منځ کې د ازغیو کړه ګزران د ګل په شان دی، مخلصه خوشبویي د خولې نه را بهر کړه. ډېره مننه. مخلص صاحب په شاعرۍ کې د کوم یو صنف زیات خوښ دی او کوم یو صنف باندې دې کار کړی؟ یاره په هر یو صنف باندې مې کار کړی دی، خو په ما خپل د خوښې صنف چې کوم دا غزل دی او په غزل مې زیات کار کړی. غزلو باندې زیات کار. سمه ده. نو داسې ستاسو د خوښې غزل کوي چې موږ د مینهوالو سره ډالۍ کړي نو ډېره به ښه وي.
دا یو نوی غزل دی امیر سهیل وایي چې نفرت په محبت ته چې بدل نشو جانانه نفرت په محبت ته چې بدل نشو جانانه پتا کا غزل لیکم غزل نشو جانانه مننه نفرت په محبت ته چې بدل نشو جانانه پتا کا غزل لیکم غزل نشو جانانه او زما کتاب د مینې ستا د یوه نوم نه بغیره زما کتاب د مینې ستا د یوه نوم نه بغیره تقریر د ژوند نیمګړی مکمل نشو جانانه مننه او ستا غم را سره تل وي او ستا یاد را سره هر وخت ستا غم را سره تل وي او ستا یاد را سره هر وخت خو بخت مې د وصال یو ځل متل نشو جانانه مننه او بلا ډېر ارمانونه خو د یو به وړمه ګور ته بلا ډېر ارمانونه خو د یو به وړمه ګور ته پوره مې د ټک نه تر کابل نشو جانانه مننه بلا ډېر ارمانونه خو د یو به وړمه ګور ته پوره مې د ټک نه تر کابل نشو جانانه او مخلص حرمت د ذات د دایرې در پسې لاړم مخلص حرمت د ذات د دایرې در پسې لاړم مزل مې ستړی ستړی تر منزل نشو جانانه ډېره مننه مخلص صاحب چونکې موږ ډېر د لرې ځای نه راغلي یو داسې په یو دو غزلې په شعرونو باندې مې نشو پرېښودلی نو په اخره کې لمر هم په غرغره دی په ډوبېدو دی او ستاسو که د خوښې څو غزل وي یا شعر مې وي نو هغې که راته ووایې نو ډېره به ښه وي مننه یو لنډ غوندې غزل دی چې دا برکت راته د ننګ ښکاري دا برکت راته د ننګ ښکاري دا چې ازغي د ګل په څنګ ښکاري او شعر دا امیر سهیل وایي چې ورځې لندې بڼې غشي غشي ورځې لندې بڼې غشي غشي ما ته خو سم میدان جنګ ښکاري او شمې په ځان چې سړي لمبې بلې کړې شمې په ځان چې سړي لمبې بلې کړې خود به لمبه لمبه پتنګ ښکاري او ماته د خوښ د ازادۍ ډګرې دا شعر وروه ماته د خوښ د ازادۍ ډګرې راته ذلت پردی پلنګ ښکاري چې پکې نشته ستا خوږې خبرې ځکه بدل د محفل رنګ ښکاري ډېره مننه مخلص صاحب په اخره کې به څه پیغام راکوي زموږ د کتونو پیغام نور نشته خو بس ټولو پښتنو ته زما د یو پیغام دی چې په خپل منځ کې مینه او اخلاص پکار دی ورورولي پکار ده نفرت د ډډه نه ویستل پکار دی د یو بل احترام پکار دی پوه شوې بس دا زما پیغام دی قدرمنو دا و زموږ سره مخلص صاحب یقین ساتم چې خوښ شوی مې به وي هغې شعر مې به هم خوښ شوی وي تر بلې مرکې پورې مې په لوی الله باندې سپارم ما ته راکړې اجازت د لوی الله په امان